یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي او د هغه مرګ دې په تورو خاورو موړ شي او خلکه ما یې صدقه د کټ نه تاو کوي. زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي. څنګه چې ټولو ملګرو ته معلومه ده چې نن د دوست محمد بهر صاحب څوک چې زمونږ د یار زمونږ رور زمونږ ملګری زمونږ نیم ژوند هغه نن په موږ کې نشته. نن د هغه درېیمه ورځ ده. خوشحاله په دې یو چې نن یې بچنګی هم رسېدلی د خیره سره قیصر غورځنګ هغه هم راغلی د ملیشیا نه. هغه ورسو ملګري ډېر زیات ګډوډ وو. څوک داسې ګډوډ لکه څنګه چې د سړي نه پلار لاړ شي او هر سړی ځان له یو ستنې ته ولاړ او ویر او ژړا او فریادونه. تاسو په رب یقین وکئ که تر بیګا پورې خو زما چې څومره ملګري زما یقین دی چې هېڅ چا به سترګه نه پټې کړې او چې سترګه پټېږي بس بهر د مخې ته ودرېږي. نو نشم ویلی چې دغه په ژوند به څومره خبرې خلک کوي او څومره به څه کېږي خو دا به اوس خلکو ته پته لګي. وایي خدایه څه بې قدرو له دې ورکړل او کړه نازک لاسونه یې ته ناره پاخه. بهر د بې قدره قام سړی و. که چېرې بهر څه به اوس د خلکو قدر پیدا کېږي اوس به خلکو ته پته لګي چې دا څوک او د کار څه او د کارنامې څه دي. دا به اوس خلکو ته پته لګي. بهر خو خلکو پیژانده تر افغانستان او تر دوبۍ او تر سعودي عربه او تر امریکې خلکو پیژانده خو دلته به کلي کې د دې خلکو ته به اوس پته لګي چې یاره دا کومه هستي زموږ نه لاړه او د ده څومره برکتونه تاسو په رب یقین وکئ. ملګرو زمونږ د تحصیلي تنګي شمالي اشنغر زمونږ ناظم زمونږ د تنګي میر چې د هغه ډېر زیات نږدې ملګری بلکې د هغه د مشر ورور سره ګجر لالا سره زما او د بهر صاحب زمونږ د ټولو عقیدتونو هغه هم یو ملنګ سړی و. دغه شان چې څنګه چې څوک دغه شان دغه ملګري هم وي. د هغه کشر ورور سالار فیض علي ناستی دی. غواړم چې هغه یو څو خبرې چونکې هغه سره هم ډېر زیات وخت تېر شوی دی یو څو خبرې د بهر صاحب په ژوند باندې وکړي. ګران ملګری سالار فیض علي وایي زه بهر پوه یم چې په دې لارو به سر بیلمه. زه بهر پوه یم چې په دې لارو به سر بیلمه. خو خلکه دا مې د دې زړه خانه خراب چغه ده او ما د دې ډېرو مایوسو او محرومو په غېږ کې زده کړې یو چغه هغه د انقلاب چغه ده. زمونږ پروګرام خو داسې و چې یاره دلته به لوډ سپیکر لګېدلی د بهر صاحب تعزیتي ریفرنس و خو دلته د بده مرغه زمونږ روایتي بعضې داسې کیسونه چې هغې نه بیا موږ مخکې وړاندې نه شو تللی چونکې بهر صاحب دا عام مړی نه دی نه عام سړی و. بهر صاحب یو سیاسي سړی و یو شاعر و یو ادیب و او د بهر صاحب په شان خلک دا به په صدو پس پیدا کیږي. منګه پښتانه د بده مرغه منګ د مرګ نه پس به خلک مني چې او بهر صاحب ډېر لوی سړی و. منګ یې د مرګ نه پس منو خو بهر صاحب منګ د مرګ نه مخکې منلی دی. بهر صاحب چې څه کړي دي د بهر صاحب هغه شاعري تاسو چې وګورئ نو تاسو ته به د هغه پته ولګي چې د دې ځپلي قام سره د هغه څومره مینه وه. زما ورونو څنګه چې هغه داسې اچانک وفات شو ډیوټۍ له روان و دغسې الله رب العزت فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت د هر یو انسان به چې کومه دی دا د مرګ ذایقه څکي چې د دغې ورځې دپاره موږ تیارې وکړو تیارې چې څنګه موږ د خپل رور مسلمان ښخ کړو دغسې به دا ورځ په ما او تا باندې را روانه ده. نو دې وجې نه مسلمانان الله رب العزت قرآن کې فرمایي انما المؤمنون اخوه دا مسلمانان په خپل منځ کې رونه دي رونه. یقینا بهر صاحب چې د کومو صفتونو قابل دی هغسې خو موږ نشو کولی خو داسې معمولي مات ګوډ لیکل مې پې کړي دي. ډک د کمال نه و بې حده د پیدې سړی و ډک د کمال نه و بې حده د پیدې سړی و. بهر د خوارو او غریبو د طبقې سړی و. بهر په هر صفت پوره سړی و پوخ سړی و د ښکلو سترګو خاوند ښکلی سړی چوخ سړی و. ځمکې قلنګ دې زورور دی ځمکې قلنګ دې زورور دی زلمي خوندي کوي رالیږي تش پالنګونه. نن د بهر صاحب درېیمه ده الله دې وبخي دا ټول خلک راغلي دغه دعا دپاره. او بهر صاحب څخه زما ډېر ملاقاتونه شوي دي چونکې زه به دلته نن د خپلې هغه په کومه حواله چې زما ورسره ملاقاتونه شوي دي هغه زما د خپل ټاپک د پي ایچ ډۍ چې کومه وه
زما د پښتو څانګې د پېښور یونیورسټۍ نه جاري وه. نو په هغې کې چې کوم دی یو زما یو چپټر د کسان تحریک. نو کسان تحریک چې کوم اثرات په غزل باندې پرېښي وو، نو هغه زما د هغه ټاپک سره چې کوم دی ډېر سمون خوړو. نو هغې کې کسان تحریک باندې چې کوم د غزل اثرات وو، په هغې کې بهر صاحب شو، دا مجبور صاحب شو، دا ګوهر صاحب شو، او هرچند چې کوم دی انور استاد، دا 4 شاعران ما راغستي وو. زه شمشاد دیپک یم او نن د بحر په دې دروند غم کې راغلي د دې ملګرو سره ناست دي. په لومړي ځل باندې موږ دا کیمرې ته مخامخ شو د دې بحر د مخه. بحر دومره خوږ او دروند انسان و چې یو سړی به هغه سره په یو ځل میلاو شو، نو بیا به د هغه زړه نه کېده چې د بحر نه لاړ شي. زموږ دې ملګرو د بحر یو رنګ بیان کړو چې د غریبې طبقې دغه و، د کیسان مزدور کیسان پاټۍ دغه و. په بحر کې دومره بلا رنګونه وو چې د بحر په یو طرف ما اخلی. زما نوم زیبان شاه ولسیار دی، د وزیر محمد مجبور خوریا یم، د عوامي نیشنل پارټۍ یو باني ورکر یم. په چا به کور کلی جړیږي، په چا به کور کلی جړیږي، په ځینو خلکو باندې جاړي علمونه. د دوست محمد بحر صاحب یوازې شاعر او ادیب نه، دا یو سیاسي ورکر هم او د مزدور کسان د لوی تحریک برخه وه. د دوست محمد بحر صاحب شاعري ډیره رنګینه، انقلابي او روماني هم وه. د دوست محمد بحر صاحب په شاعرۍ کې د لر او بر افغان، د کابل او زابل، د جلال آباد او قندهار، د پکتیا او کونړ، د چترال او بولان، د تورخم او د خیبر د لارې، د پیښور د ښایستونو ستاینه هم وه. ورسره د چارسدي، د شمالي اشنغر، د قدرتي وسایلو او د دې رنګینو ذکر هم وو. الرحمن الرحیم. نصیر خان مې نوم دی، د قمر خان کلي اوسېدونکی یم. په کامریډ مشهور یم، مزدور کسان تحریک سره تعلق لرم. څنګه چې د بحر صاحب د مزدور کسان تحریک یو انقلابي شاعر او د دې خاورې اصیل بچی و، نو دا خاوره پرې کونډه شوله او موږ به د هغې په لار باندې روان یو. دغه سوچ، دغه فکر، دغه مشالونه به بل ساتو، ژوندي ساتو. وایي د ښکلا د کندي خان به پکې څه کا، زړه د بحر کور د خټو نړېدلی. خو موږ به د دې غریبي او د دې بېوزله طبقې څنګه چې بحر صاحب د دې ترجماني کوله او د دې پیغام یې مخکې سو، دغه دپاره به موږ کار کوو، جدوجهد به کوو. دغه موږ مخکې هم کړي دي، دغه اوس هم موږ کوو، دغه موږ بیا هم کوو. سور سلام ورته پیش کوو. زما نوم چې کوم دی نو وزیر محمد دی او په مجبور باندې چې کوم دی نو مشهور یم. او دوست محمد بحر چې کوم دی نو دا د رومړي سر نه چې شاعر شوی دی، نو موږ سره په ملګرتیا کې روان دی، اوم په پاټۍ کې روان دی، او اوم چې کوم دی نو په ادب کې چې کوم دی ما سره روان دی. نو د ډېر لوړ مقام دی، ځکه چې د ده د لاسه چې کوم دی په دې ملک کې څوک ازاري شوی نه دی، خفه شوی ته نه دی. ده چې کوم دی چې چا سره نیکي د وسه کېږي چې کوم دی نو هغه یې ورسره کړې ده. منډې والې ده، تړلې والې ده، په قومي محاذ باندې چې کوم دی منډې والې دي، په طبقاتي محاذ یې منډې والې دي. او نور په دې علاقه کې که داسې ښه بده مړی ژوندی یا څه راغلي نو ځان یې له وخت په وخت باندې رسولی دی. نن که د پښتون قوم 15,000 کلن تاریخ ژوندی دی، پښتو ویلی کېږي او پښتانه یو ځانګړی حیثیت لري، نو په دې کې چې کوم دی د قلم د خاوندانو، د شاعرانو، ادیبانو ډېره غټه حصه ده. او دې کې دوست محمد بحر الله دې وبخي، هغوی خپل یو کردار ادا کړی دی. د ظالم سماج لوټلی
ستا د لاسو کتابونه ستا د شونډو خنداګانې ستا د سترګو ښایستونه د بهر صاحب دا نظم د هغه ماشومانو په نامو څوک چې د جبري مشقت په جرم د دل د کتاب د بنیادي زده کړې نه محرومه پاتې وو بهرحال د هغې یو شعر دوه به تاسو ته پیش کولو کوشش کوم ستا هم ورځې دي د لوبو ستا هم داور دی د منډو ستا هم ورځې دي د لوبو ستا هم داور دی د منډو غربت دیا چولی غربت دیا چولی ستا پخو کې زنځیرونه څنګه ساتي به تېنه زړه دی چې په زړونو پسې ګرځي تور سترګې لیونۍ یې په جنګونو پسې ګرځي او داسې زه کلي په کلي تل په ښکلو پسې ګرځم لکه څنګه چې کوچیان په موسمونو پسې ګرځي او ستا ستاینې لا ستا بهر داسې ښکلي ټکي ګوري لکه څنګه چې څوک میل لا په ګلونو پسې ګرځي د فن ښایست مړ شو سنگار مړ شو د فن ښایست مړ شو سنگار مړ شو زما د ډېرې مودې یار مړ شو قاصد مرګ ته وایه لاس د خلاص مونږ نه یریږو ضمیر چې خپل ساتي نوم یې روښان شي هغه نه مري په یو وخت کې دغه سړی د کاروان د موهار د نیولو هغه د سر سړی خو په یو وخت کې دی د پټکي او د داستار سړی په یو وخت کې دی د یو جرګمار او د یو فیصله کن سړی په یو وخت کې دی په زړونو کې ځان له د ځای د جوړېدو سړی حیران شي د الله خزانې دي چې په دې دوست محمد بهر صاحب الله پاک څونه انعامات ورولي زمونږ سره یې شپې روڼ کړي دي مونږ ته زده کړي دي لکه ده یو حوصله راکوله یو ډاډ به یې راکو خو په خپله په زړه باندې غوس و لکه دا خبره زما اوس هم یاد ده اوس هم زما حالات ټیک نه دي په هغه ورځ زما دغه بلډ پریشر 180 120 ته رسېدلی زما بچي موجود دي چې زه ډېر زیات لکه زما اوس هم یقین نه کېږي زه اوس هم ډېر زیات لکه چې زه ورته مړ ویم مال افسوس راځي ماله خو ډېرې خبرې نه راځي د ژوند لومبی ځل دی چې زه د چا په مخ کې یو څو خبرې کوم بهر زما دپاره ډېر لوی انسان لوی شخصیت بلکې د ملنګانو چې څنګه پیر یې زما پیر زما مشر ورور او زما پلار او ما ته ډېر زیات څه زده کړي دي خو په یو زما یو ارمان په زړه کې پاتې شو ما ته یې ویله مخکې ورځو کې میلاو شوی و چې سردار علي ستا سره زما ډېرې زیات اوږدې خبرې دي یو ورځ به کینو یوازې به راځي نو زه په کور کې نه وم اوس بله ورځ چې بهر صاحب د دنیا نه رحلت وکړو پاتې طبقې ترجمان شاعرو دوی له یو فکر یو هڅه ورکوله او یو زه به ده ووایم چې یو انقلابي شاعر و هغه او د هغه انقلاب هم په داسې د مینې په یو طرز کې و چې هغه د دې اونو بوټو نه د فطرت د ښکلاګانو نه د انقلاب اوازونه راوچت کړي دي د بهر بې دخلي د جانان د کلي وکړه رقیب یې لکه خان هغه مالت ته نه پرېږدي بهر صاحبو زما سره چې ړومبۍ خبرې اترې وي نو هغه د دې شعرونو نه هغه ما ته آغاز کړی د خبرو او څنګه چې زه په ښه بده پېښ شوی یم او د لارښود ټکې ما اورېدلی دی نو په خدای مې د قسم وي چې زه نن د لارښود د ټکي په معنا باندې پوه شوم
او زه نن هغه ځای ته ورسېدم چې لارښود څه ته وایي. دومره یاران دوستان دا پیدا کول دا ګوره اسان کار نه دی. نن یو مېلمه چې کوم دی دا په 100 روپۍ ته نشي پاللی چې دې د ظالم بچي تاسو خدای خبر چې په شعرونو یې پاللي یې په چیو باندې خو د ده وس نه و روټۍ او د بستره هم د ده نه وه. د دومره کار کړی دی خو ما ته زه به خبره ډېر اوږدېږي رانه نورې خبرې جمعې ورځ هم ده د یو شعر دی د اعظم صاحب ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ دي ستا نه دي منزل که زمونږ نه شو مزلونه خو به وي دا به واده کوو به کوو چې مزل ګټلو که موږ مزل نه ګټو نه دی ګټو خو مزل به نه پرېږدو. بلکل لالا بهر صاحب مزار سره ولاړ یم. بهر صاحب چې کوم و زموږ یو ټیچر و او زه په خپل یو سټوډنټ وم او موږ یو پروګرام کړی و او زموږ یو تنظیم دی آل سټوډنټس ارګنایزیشن. نو بهر صاحب چې موږ سکول ته ورغلو مال موږ لپاره راځي دغه رنګ ججمنټ پکې کوم ترانې چې یا کوم نه دي د هغې جج دغه به کې. نو بهر صاحب په شارټ نوټس باندې موږ راغلي او ټوله ورځ موږ سره تېره کړې وه. نو مطلب هغه یو ټیچر خو مو بل هغه د مزدورانو د خواړپوښو او د سټوډنټانو د هر چا دپاره اواز اوچتو او دا د شمالي اشنغر دپاره یو ډېره غټه صدمه ده. او موږ چې کله هم لاس اوچتو نو بهر صاحب خپل دعاګانو کې ضروریات ساتو. شامو سحر تو یاد خدا کر ہر دم اس کی حمد و ثنا کر. شام و سحر تو یاد خدا کر ہر دم اس کی حمد و ثنا کر. جو کچھ بھی ہے اس کا دیا ہے اے دل اس کا شکر ادا کر شکر ادا کر.